اسلام وای پکور کې دن د خاون خدمت وکا، خزه د خدمتو کې د خاون او د بچو د خدمتو کې ولدا نو کړه چې د خاون خدمت پکې سي. دا زادی د خزو سلب کوي اسلام، د خاون خدمت کو، د بچو خدمت کوا، ازادي سلب کوي. الله اکبر. یورپا تا ولا ازادي ورکړه، تا د خزو حقوق ورکړل، اسلام سلب کړل. کور کې دننه خو د یو دریو څلورو کسو خدمت کوي، ښځه د خاوند خدمت کوي، د بچو څه حده پورې کوي، او چې بچي لوی شي نو لوڼه بیا د خپلو وروڼو خدمت کوي. د ټیک د یو لسو پنځلسو کسانو په کور کې د ښځې خدمت وکړو او تا د کوره راوایسته چې نه دا ګناه ده، دا ظلم دی، دا انساني حقوق پیمال کول دي، دا د ښځو حقوق پیمال کول دي، دا ظلم دی. نو تا راوسته نو په سکول کې د استاذه کړه، نو په کور کې دننه څلور پنځو کسو خدمت ظلم زیاتې دی، او په سکول کې د 50 تو شپېتو ماشومانو پودې پاکول د انصاف دی. او دفتر کې د بابوګي کړه، نو یوم راځي سلام علیکم، جی سر خدمت وایا، نو قلم لقی، جی سر خدمت وایا، نو دروازې د 50 کسانو سلوټونه کوي، او بیا دې وویسته چې کوم لوی حق دی ولا ورکا دی ولا څه ورکا. ادې په جهاز کې ایئر هوسټس کړه، جسته دې وخېجوله، هلته دې نوکره کړه، نو 3,500 4,500 سورلو ته ټاپیانې ګرځي. جی سر څه خورې؟ اوبه ګرځئ، پیپسیان ګرځئ، ډوډۍ لوښي ورته ږدي، او چې کله هغه 4,500 سورلی ډوډۍ وخوري نو بیا ته هغه ګنده لوښي راخلي او ګرځي. نو دا تا خو کړل که اسلام ښه کړی دی؟ تا خو بار راوویسته، تا خو ورسره ظلم وکړه، ته خو د ښځې مخ خلکو ته ښی، او د هغې په ذریعه پوډر او د هغې په ذریعه باندې لپسټیک یې خرڅی. تا خو د ښځو خپې بار راوویستې او په ساین بورډونو دې ولګولې، او د هغې په ذریعه د جورابو د بوټانو اشتهارونه کوې. تا خو د ښځې سینې خلکو ته ښکاره کړې، او په اشتهارونو کې په دغه سینو د پاسه د جامو د کالرونو او د میلونو اشتهارونه ورکې. تا خو د ښځې نه شوپیس جوړ کړی دی، ته خو د ښځې په هغه نازک وجود د خپلې کمپنۍ د سامانونو اشتهارونه کوې، او شریعت یې بالغ ته رړوه. ته د کور سردار یې، شریعت وی بالغ ته ډډه ووایه، اسلام وی ته د کور سردار یې، ته اډر کوه او خاوند به دله راوړي. ته چاته پلیټونه مه نیسه، ته چاته جسر مه کوه، ته ماشومانو له پوزې مه پاکوه، ته په لارو کوڅو کې جارو مه راکاږه، ته د ماشومانو جامې مه وینځه، ته په خپل کور کې کښېنه او بالغ ته ډډه ووایه. او سار چې د خاوند ودي دومره لیس ورکوه وی کړه د ښې او که بدي دا به را پیدا کې. اسلام خو دنه سرداره جوړه کړې ده. زه اکثر ویمه اعلان به وشي، اعلان چې پلانکي سړي خو سار مونځ وکړه په جمع کې، خو چې د کور نه ډیوټۍ ته ته نو په لاره پرېوت، هارټ اټیک ورته وشو، مړ شو. دویم تاسو وګورئ د ده هارټ اټیک د څه د وجې نه شوی دی؟ جي د زړه بیماري ده. مې نه جیب یې وګورئ، جیب کې به دومره کاغذ پروت دی، ښځې به ورته دومره کاغذ لیکلي د تورو باټینګڼو مرچکو نه ونیسه، په غوښه به یې ورته راتاو کړي. خو دې د ښځې مخکې کتې نه شي جیب کې واچوي، چې بار وګوري وایي د کاکا صاحب دا به څوک پوره کوي، چې ټس شي په ځمکه را پرېوځي مړ شي. ښځو له حق موږ نه دی ورکړی. اسلام وایي کور کې نه د کور سرداره شه. اسلام ښځې ته وایي بالغ ته ډډه ووه او اډر کوه چې دا شی راوړه، جامې راوړه، بچو له راوړه، ماله راوړه، ډوډۍ راوړه، ترکاري راوړه، ماله راوړه. اسلام دا حق ورکوي ښځې ته. اسلام خاوند ته وی مهر ورکوه، اسلام پلار ته وی جهیز ورکوه، اسلام خاوند ته وی ناجوړه د ډاکټر له بوده پیسې به ته ورکې، اسلام وی ښځه د پلار کره دي شابه په منډه رسوه. اسلام څه وی؟ الله اکبر. المرأة اذا صلت خمسها، چې 5 منځونه وکړي، وصامت شهرها، د رمضان روجې ونیسي، واطاعت بعلها، د خاوند تابعداري وکړي، واحسنت فرجها، او د خپل عزت حفاظت وکړي. دا 4 ډیوټۍ دي چې 4 ډېرې نه. فلتدخل من ای ابواب الجنة شاءت، په کومه دروازه د جنت